تازه او مهم خبر نړیوال بانک د افغانستان کنګل شوي پیسې د یوې برخې آزادولو پریکړه کړې ده. دوستانو چینل ته ښه راغلاست. نړیوال بانک د افغانستان لپاره ښه خبر اعلان کړ. دا چې نورې څه ویلي د ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. نړیوال بانک د افغانستان کنګل شوي پیسو د یوې برخې د آزادولو پریکړه کوي. نړیوال بانک به د افغانستان د کنګل شویو پیسو د یوې برخې د بیرته خلاصولو په اړه نن سه شنبه د نومبر پر 13 خبرې اترې وکړي. نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شوي پیسو په اړه مهم خبر رویټرز د یوې سرچینې له قوله لیکي چې ټاکل شوی د نړیوال بانک نن د مدیریه هیئت په یوې غیر رسمي غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو د پروګرامونو د ملاتړ لپاره د شاوخوا 1500 میلیونه کنګل شویو ډالرو خلاصون نهایی کړي. د راپور په حواله دا مقدار د هغې بودیجې برخه ده چې نړیواله ټولنه یې د افغانستان سره کوي. رویټرز زیاته کړې ده که دا پیسې آزادې هم شي نو د طالبانو پر ځای به مخامخ خیریه بنسټونو ته ورکول شي. د سرچینې له مخې د پیسو د آزادېدو نیټې په هکله پریکړه به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق سره مالی ملاتړ کوونکي هیوادونه کوي. د راپورونو له مخې نړیوال بانک د یادو پیسو آزادولو په اړه له امریکا او ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړي دي. امریکا تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ به بیرته آزاده نه کړي. له دې وړاندې طالبانو په وار وار له امریکا څخه د رسمیت غوښتلو ترڅنګ د یادو پیسو د آزادولو خبره هم کړې وه او له دوی څخه یې غوښتي وو چې د دوی پیسې دغه آزادې کړي، خو امریکایانو ورته منفي ځواب ورکړی و.